صفت الصلاة باب د په بیان د صفت د مانځ کې مخکې در له شروط بیان کړ. دا صفت او شروط دواړه فرایز دي. واغه شروط هغه چې هغه د مز نه بارو او دا ارکان در له ذکر کړي. باب صفت الصلاة باب د په بیان د صفت د مانځ کې. فرائض الصلاة ستة فرائض د مانځ شپږ دي. د تارکان وې جدا په مز کې دن نه هغه مخ کې چې در ذکر کله هغه شرایط او هغه د مز نه بارو. یو فرض پکې څه شه د التحریمه تکبیر تحریمه دا د مز په ابتدا کې چې الله اکبر وای نو ګره دا فرض دي. پکار دا چې ځنه وخت امام پسې سړې ولاړی چې داتې پاتې نشي او ځنه اوقاتو کې سړې راضي او امام پر رکوع کې نو چې داتې پاتې نشي. خاص کر اهتمام د دې فرض تکبیر پکار. الله اکبر چې کوم د مز په ابتدا کې دي ته تکبیر تحریمه وای او تکبیر تحریمه ورته په دې اعتبار وای چې د دې تکبیر نفس په دبانې خبره اترې خوراک سکاک دا په حرام شي چې کله دې په مز کې. والقیام او قیام فرض ده نو که چاله سوزر نوي نو پناس دی مز بنه کوي او نوافلو کی شریعت اختیار ور کړي بلا عذرم سړې پناس دی کول شي. والقراءۃ قرآن لستل فرض دی. مطلق قرآن لستل په دې مز کې فرض دی او د سوره فاتحه تخصیص دا واجب دی. د سورت په وسکول پډکو رکعاتونو کې واجب دی. اب واجباتو کې رسوت ذکر کړي. والرکوع او رکوع فرض ده. والسجود سجده فرض ده. والقعده الاخيره قاعده رستنی ور په دو رکعاتو مز کې دغه یو قاعده ده نو بس دا رستنی شو او درو رکعاتو فرضو کې هغه دریم رکعات والا قاعده یادای. سلور رکعاتو فرضو کې هغه دویمه قاعده یادای. نو هغه رستنی قاعده چې د کوم مز رستنی قاعده وي نو دا فرض ده. او څومره فرض ده مقدار التشهد په اندازې د تشهد باندې. تشهد ویل کی دا تحیات لله نه سبق راواله تر عبده ورسوله پورې. عبده ورسوله پورې چې سبق سړې وای په مسکی او څومره وخت په دی لغي دغه عمر مقدار قاعده صدا دا فرض ده. والخروج او وتل د مانزنا والخروج وتل عن الصلاه د مانزنا بفعل المصلي په فعل د مزګزار سره فرض دی. عند ابي حنیفه پنځ د امام ابو حنیفه رحم الله وعندهما پنځ د یاران او صاحبانو ليس بفرض د مسکون کی په فعل سره د مز نوتل فرض نه دي. وما زاد على ذلك او هغه چې زیاتی دي د دین نو هغه سنت دي یعنی سپکه واجبات دي او سنت دي. دا غي ذکر به ان شاء الله بیا کوو. باب صفت الصلاة باب د بیان د صفت د مانځ کې. فرائض الصلاة فرائض د مز ستة شپږ دي. التحریمه الله اکبر ویل دی په ابتدا د مز کې. والقیام ودریدل. والقراءة قرآن لستل. والرکوع رکوع. والسجود و سجدہ دواړه فرض دي. والقعدة الاخيرة او قاعده رستنی. والقعدة الاخيرة قاعده رستنی. مقدار التشهد په مقدار د تشهد د عبده و رسوله د سبق په مقدار. والخروج وتل عن الصلاه د مانزنا بفعل المصلي په فعل د مسکون کی سرا. فرض دا فرض دی عند ابي حنیفه پنځ د امام ابو حنیفه رحمه الله وعندهما پنځ د یاران صاحبانو یعنی دا امام محمد امام ابو یوسف رحم الله توي ليس بفرض دا فرض ندي. وما زاد على ذلك او هغه چې زیات شي په دې باندې فو سنت نغ